د تکویر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان یو اتیاومه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. کله چې لمر ونغښتل شي او کله چې ستوري بینوره شي او کله چې غرونه وخوځول شي او کله چې د لاسو میاشتو بلار بیوکې په خپل حالت پرېښودل شي او کله چې د ځنګلونو ځناوران بې له تورېدو راغونډ او سره یو ځای کړل شي. واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي او کله چې له ژوندۍ خښې کړای شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې وه. واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. او کله چې عمل نامې پرانستل شي او کله چې د آسمان پرده بیرته کړای شي او کله چې دوزخ بلې لمبې کړای شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي په هغه وخت کې به هر چا ته څرګنده شي چې له ځانه سره یې څه راوړي دي. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نو نه زه قسم کوم پر اوښتونکو او په پټه خوځېدونکو ستورو او په شپه چې ځي او راځي او په سهار چې کله هغه څرک وهي. دا په واقع کې د یو ستر رسول یعنې په رښتیا وینا ده چې د ډېر قوت لرونکي د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه والا دی. هماغلته د هغه حکم منل کیږي. هغه د ډاډ وړ دی. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. او ای د مکې خلکو ستاسې ملګری لیونی نه دی. بېشکه هغه پیغام راوړونکی په روښانه فضا کې لیدلی دی. وما هو على الغيب بضنين. او هغه د غیب د اسرارو د علم رسولو په کار کې بخیل نه دی. وما هو بقول شيطان رجيم. او دا د کوم رټل شوي شیطان وینا نه ده. فأين تذهبون. بیا تاسې کوم پلو ته ځئ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. دا قرآن خود ټولو نړیوالو دپاره یو نصیحت دی له تاسې نه هر هغه چاته چې غواړي په سمه لاره لاړ شي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. او ستاسې په غوښتنه هیڅ نه کیږي تر څو پورې چې د الله د عالمیانو د پروردګار خوښه نه وي.